بنگلاديش پاکستان ته درې مطالبات خودي دي وایي چې اول د پاکستان معافي غواړي بیا د سلور ارب ډالر پاکستان بنگلاديش ته ادا کوي او درېم مطالبه دار چې کوم پاکستاني کډوال په بنگلاديش کې دي هغه دي قبول کړي دا درې وړه مطالبات په یو داسې وخت کې خودي شوي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خکېدو په لور باندې روان دي سلور ارب ډالر بنگلاديش هغه مطالبه کوي چې کله په 71 کې بنگلاديش جدا شو نو بنگلاديش هغه وخت ویل چې د زمونږ حق ته په پاکستان باندې چې موږ ته دغه پیسې ادا کړي د سره کوم د معافي خبرې چې کوي وایي چې په 71 کې څه شوی دا پاکستانی جنگي جرم کړی دی او اوس په دغه جرم باندې پاکستان معافي وغواړي درېمه مطالبه کوم چې د کډوالو کېږي چې 71 کې بنگلاديش کله آزاد شو نو دغه کډوال یا دا خلک چې کوم د دوی نه تاسو شو دا بهاریان دي دوی نه تاسو شو چې تاسو پاکستان ته ځئ که بنگلاديش کې پاتې کیږئ نو دوی ویل چې مونږه پاکستان ته ځو دغه پاکستان تلو په وجه باندې دوی ته نه بنگلاديش سټیزنشپ ورکو نه پاکستان دا بهاریان قبول کړل تقریبا 100 لاک خوشه د بټو په دور کې پاکستان ته راوستل شوی اول پنجاب ته بیا سند ته خو پاکستان لخوا هم په دې باندې تنقید شو او درې نیم لاک خلک اوس هم په بنگلاديش کې موجود دي او الته هم په کیمپونو کې ژوند تیروي دا مطالبات په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې راتلونکي څو ورځو کې اسحاقدار د بنگلاديش دوره کوي خو بل طرف ته دا ویل کېږي چې د بنگلاديش حکومت انسیکیور دی حسینه واجد لوروستو چې کوم د ډاکټر یونس په مشرۍ کې حکومت قائم دی د حکومت باندې الزام لګي د پرو پاکستان دی او دا حکومت ځان نه دا ټیګ لري کولو لپاره هغه بنگلاديشیان کوم چې نېشنلیست دي دا غوي ته جواب ورکولو لپاره یا هغه ته خودو لپاره پاکستان مخې ته دا درې مطالبات خو دي چې پاکستان سره په هغه صورت کې تعلقات خکېږي چې کله پاکستان زموږ د درې مطالبات ومني